پښتونه چې 5 استنجاوې د الله دپاره وایي، یوه استنجا د دې کان دپاره ووه او الله به خلاص شي. یوه استنجا د دې کان دپاره ووه. ته ډېر ښه مسلمان یې، تا په مسلماني څوک پرېږدي؟ ته پیر پرسته یې، پیران منې، تا په مریدي څوک مني، څوک دې پرېږدي؟ ستا له دین سره مینه ده. یو کال د تبلیغ لپاره تللی، په چیلې تللی، د 4 میاشتو لپاره تللی. تا د خدای په عبادت څوک پرېږدي؟ تا په سجدو څوک پرېږدي؟ ته په تبلیغ کې تللی، عبادت کوې، د دین په لار کې تللی. دلته دې په کور کې خلک لوېدلي دي، ستا تور سرې، ستا سپین سرې، ستا ماشومان جیلو ته بیایې چې ته افغان یې، ته افغان مهاجر یې، افغان کډوال یې، ته به دلې نه اوسې. پښتونه تا په مسلمانۍ څوک نه معافوي. زه دا منم پښتونه ته غیرتمند یې، دنیا دې ماته که، دنیا ته دې شکست ورکړي، لیکن خپله تور سرې، سپین سرې، خپل ماشومان چا نه سوی خلاصولی. تا دنیا ته شکست ورکړي، لیکن خپل ماشومان د غیر محفوظه دي، خپل تور سرې، سپین سرې د غیر محفوظه دي. دا د شیطانانو دنیا ده، دا د شیطانانو دنیا ده. دلته انسان نه چلیږي، دلته مسلمان نه چلیږي. او چې مسلمان دی څوک یې نه پرېږدي چې له خدای سره مینه لري، چې له قرآن سره مینه لري، چې له انسانیت سره مینه لري، هغه خلک دلته څوک نه پرېږدي. د دې نظام، د دې دنیا نظام شیطانان چلی. په دې کې انسانیت نسته، په دې کې ورورګلوي نسته، په دې کې مسلماني نسته. تا دلته په دې وطن کې 50 کاله تېر کړل، تا سیاست زده کوي، تا د دې وطن قانون زده کوي، د لیتیم جوماتونه جوړ کړو، شپه ورځ د عبادت کول، لمونځونه دې کول، تسبیح دې ویلې، وظیفې دې کولې، لیکن دلې تا سیاست نه کوي زده، د پښتانه قام سیاست یې نه کوي زده. ته به جلسو له تللې، ته به د پښتونخوا ملي پارټۍ جلسو له تللې، سیاست به دې زده کوي. ته به د باچا خان پارټۍ له تللې، جلسو مظاهرو له به تللې. کم از کم د دغه دنیا د دې سیسټم جواب چې دی سیاست دی، تا به سیاست هم زده کوئ. د مولانا فضلرحمان جلسو له به تللې، سیاست به دې زده کوئ. د جماعت اسلامي جلسو له به تللې، مظاهرو له به تللې، سیاست به دې زده کوئ. تا سره پیور کارډ، د اقوام متحده ملل متحد کارډ شته، 2 کارډونه، یو شین یو ژړ. ته په دې نه پوهېږې چې دا کارډ یې ولې راکړی دی، د دې کارډ څه حیثیت دی. دا کارت در سره دی خلکو تر غاړه نیولی کښی دی، دا کارت در سره دی خلک دی بیا یې تاڼو کې بندوي دي، دا کارت در سره دی تا باډر پاسوي. تا د دې کارت حیثیت در معلوم دی چې دا څه معنا لري. خدای پاک ډېر مهربانه ذات دی، الله پاک دې بخښي، هغه رحمان دی، رحیم دی. د دې دنیا انسانان تا نه بخښي، دا دې نه په لمنځو بخښي، نه دې په سجدو بخښي، نه دې په اودسو بخښي، نه دې په استنجاو بخښي. دې ته به وچ کلک سیاست زده کوې، د دې دنیا پالیسیانې به وایې، د دې دنیا تعلیم به کوې. پښتونه که له تا لمونځ قضا هم سي، یوه توبه الله ته وکړه چې توبه مه ده خدایه، الله بخښلی، لیکن دغه انسانانو ته 15 لکه توبې وکړه، 15 لکه توبې وکړه، دا انسانان ته نه بخښي. د دې سره به مقابله کوې او دنیایي تعلیم به کوې، سیاست به زده کوې، د دنیا د پالیسیانو خلاف به دماغ جوړوې. شیطانانو په دنیا کې انسان نه چلیږي، نه پښتون چلیږي، نه مسلمان چلیږي، نه غیرتمند چلیږي. دې ته به دغه چمونه زده کوې. پښتونه چې 5 استنجاوې د الله دپاره وایي، یوه استنجا د دې کان دپاره ووه او الله به خلاص شي. یوه استنجا د دې کان دپاره ووه.